السلام علیکم. په 1997 چې عام انتخاباتو نه مخکې په هر سړي زبان باندې دا خبر و چې دا الیکشن به نواز شریف ګټي او هغه غټه وجه دا وه چې پیپل پارټۍ دی په عوامو چې غیر مقبوله سلې وه او خاص طور باندې سین چې چمل د مرتضی بټو قتل کیس وسه نو خلک دی پیپل پارټۍ نه ډیر بزدن اسله او بل طرف ته د نگران حکومت دی پیپل پارټۍ احتساب هم شروع کړاو په میډیا باندې به پیپل پارټۍ کرپشن خبرې هم چلیدلې او پیپل پارټۍ رهنما به نیولل او جیلو ته به اچول یعنی مسلم لیگ نون ته رګۍ بالکل صفا سلې وه بل طرف ته دی جماعت اسلامي د الیکشن بایکاټ هم کړی و یعنی په غټه سطح باندې مسلم لیگ نون د اپوزیشن چې ای چوک نه و مسلم لیگ نون به غټه غټه جلسې به هم کولې په سین چې د ذوالفقار علي بټو پارټۍ او په پنجاب چې د مذهبي جماعتو چې د کوم اتحاد و دغه د ټول نواز شریف سره و نو دغه له وجې نه خلکو ته دا ښکارېدله چې دا الیکشن به نواز شریف ګټي بل طرف ته دی دلته د یوه نوې پارټۍ هروتلې وه چې هغه سربراه دی خلک یې خپل جان طرف ته اټریکټ کول او هغه نام عمران خان و یعنی عمران خان ته دا پته وه چې دا الیکشن زه نسه ګټلی خو دغه باوجود د عمران خان دغه الیکشن چې حصه واخیستله هغه درې وجوهات و اولنۍ وجه دا وه چې عمران خان به کومې جلسې کولې نو په غټه سطح باندې به دغه چې نوجوانانو شرکت کاو دومه وجه دا وه چې پیپل پارټۍ غیر مقبوله سلې وه او په سیاست چې دی یو غټ ګیپ سره راغلی و درېیمه وجه دا وه چې عمران خان دا ګڼله چې خلکو چې یو شعور راسي او دو په کرپشن حوالې سره پوه سي نو عمران خان به دا خبره کوله که زه چیرته ووټونه وګټه او که نه وګټه خو چې خلکو چې شعور راسي او دا خلک په سیاست باندې پوه سي نو نواز شریف ته په ایک ټیم باندې عمران خان نه خطره محسوس کېدله نو د دې عمران خان سره مفاهمت پالیسي اختیار کړه او دا یې ورته وویله چې 20 سیټان زه ګټلي تا ته درکوم چې دا د یوې نوې پارټۍ لپاره غیر معمولي سیټان و خو عمران خان د دغه شي نه انکار وکړو او د دې نواز شریف سره اتحاد نه وکړو نو دغه وجه باندې دی دواړو رهنماو په منځ کې ډېر تضاد سره راغی بل طرف ته نواز شریف دا الزام په عمران خان باندې ولګاو چې دای 62 او 63 آرټیکلو باندې پورا نه پریوزي ځکه چې په دغه ټیم باندې دی سیتا وایټ کیس د عمران خان خلاف ورچې کړاو او هغه چې دا و چې عمران خان یوه لور ته ده خو ده ظاهره کړې نه ده دا یې له موږ نه پټی نو دغه وخت ډیر حساس و ځکه چې په دغه وخت باندې به خلکو الیکشن ته کاغذان جمع کول او نواز شریف ته دغه کیس عمران خان پر هتیار طور باندې استعمال کو خدای دې بیا هم له وټونو نااهله نسه بل طرف ته مذهبي جماعتو د خلاف یو سخت مهم هو چلاو چې دای د يهودي ایجنټ ته ځکه چې د يهوديانو خاندان چې شادي کړې ده یعنی جمایمه سره چې کومه شادي عمران خان کړې وه په ایک ټیم باندې دغه جمایمه دا مسلمانه سلې وه خو دغو خلکو دی دغه باوجود په دې باندې الزامونه لګول او جمایمه چې کوم خاندان سره تعلق و بلکې دی د يهوديانو سره تعلق نه لارو بلکې دی خاندان دی عیسایانو سره تعلق لارو نو په دغه واجب باندې دی شوکت خانم هسپتال باندې ډیر اثر پریواته ځکه چې خلکو په کومې چاندې شوکت خانم هسپتال ته ورکولې نو دغه چې کمی هراله نو عمران خان د الیکشن کمیشن ته دا ورته ویله چې ته دغه خلاف سخت اکشن واخله خو الیکشن کمیشن دی دغه خلاف هیڅ اکشن نه واخیسته بل طرف ته چې چماله یوه هفته پاتس له وټو ته نو عمران خان دی وټو بایکاټ کاو او دغه په حواله سره د دې خپل رهنما وغوښتل او میټینګ یې هم سره وکړ او میټینګ چې دا خبره هم ته وکړه چې موږ یو سیټ نسو ګټلای نو عمران خان ته په یو ټیم باندې یعنی خپلو کسانو دا ورته ویله چې موږ به الیکشن لړاو کو ځکه چې موږ ته به تجربه حاصله سي نو په دغه وجه باندې دی دو الیکشن چې بیا حصہ هم واخیستله 3 اپریل په 1997 چې چمل الیکشن وسو نو په غټه سطح باندې دی دا الیکشن نواز شریف وګاټو یعنی 203 سیټان وو 134 سیټان دا مسلم لیگ نونو ګټل پیپل پارټۍ 18 سیټان وګټل او عمران خان ته دی په لکونو باندې ووټ میلاوسو خو د دې یو سیټ نه وګاټو نو په 1997 چې نواز شریف حکومت ډیر مضبوط وو ځکه چې 2/3 میجارټي سره دته اکثریت میلاوسلی و یعنی که ده چیرته غوښتلی چې زه آئین چې ترمیم کوم یا صدر اختیارات کموم یا چیرته یو نوی آئین جوړوم نو دا هر شای ده کولی تلی ځکه چې د حکومت په ایک ټیم باندې ډیر مضبوط و